منو دوستانو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول به روغ او جوړې وئ او د صحت او عافیت جامې به په تن ولرئ. دوستانو نن هم مې حرکت کلی دی، غواړم چې لاړ شم سرکاڼو ولسوالۍ ته. هغه مخامخ چې معلومیږي دغه د سرکاڼو ولسوالي ده چې د سرکاڼو ولسوالي ډېر پښتانه غیرتي او قدرمن خلک دي. نن مې دغې ته تکل کلی دی چې لاړ شم سرکاڼو ولسوالۍ ته او د سرکاڼو ولسوالۍ د خلکو سره خبرې اترې وکړم، د هغوی د ژوند نه ځان خبر کړو او همدارنګه په نورو موضوعاتو هم ورسره وغږېږم او یو ښه بنډاریزه خپرونه تاسې ته چمتو کړم. اوس فلحال د نواباد په پله ولاړ یم، د کونړ صداباد ښار څلورمه ناحیه ده، نواباد پل دغلته چې ولاړ یم دې ته نواباد پل وایي. نو حرکت کوم، دغه رشقې موټر ته جګېږم او ځم سرکاڼو ولسوالۍ ته چې ستاسې لپاره یوه ښکلې او ګلورینه خپرونه سازه کړم. له تاسې هیله لرم ترفایه مو ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. اوس هم د سرکاڼو دلته یو کرکټ ګراونډ دی چې ډېری ځوانان لګیا دي کرکټ کوي. دغه ځای ته موږ راورسېدو، دلته یو ورور ولاړ دی، د هغې سره به خبرې وکړو. السلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. جوړ په خیر. صحت دې ښه دی؟ شکر، ستاسو محترم دې دعاګانې. راته ووایي. زما نوم خالد صافی دی. خالد صافی. مهرباني. صافی صاحب دا راته ووایي چې دلته څنګه راغلی؟ بس دلته دغه ځوانان د سرکاڼو کرکټ ګراونډ دی او ځوانان کلیوالې لوبې کوي او زم د خپلو ملګرو سره د ګوتو په شمار ملګرو سره په جمع راغلی یم. د لوبې CLB نیو او د لوبې سره مینه لرو، په همدې خاطر راغلي وو د سداباد ښار نه. ډېر ښه. اوسېږئ کوم ځای کې؟ اوسېږم د سداباد ښار کې. سداباد ښار کې. نو اوس د ځوانانو د تشویق دپاره راغلي او بالکل ګڼ ملګري هم دلته په لوبه کې مصروف هم دي، خپله لوبه هم کوي او موږ یې CLB نوم یو د هغې د تشویق لپاره هم راغلي. د کرکټ مینوال څنګه دي دغه ورځو کې؟ د کرکټ مینوال ښه دي ماشاءالله، خو اوس داسې ده چې لمر لږ تیز دی، نو وروسته له دې نه لوبه چې څومره دوامداره کېږي هماغومره شایقین نور هم راډېرېږي. خپل هم کرکټ کوئ کو یوازې؟ خپل هم یګان وخت کرکټ کوو. موږ بیا په کلي کې خپل ګراونډ لرو، اسداباد ښار کې خپل ګراونډ لرو او هملته مازدیګر او ماښام ترمنځ موږ خپله هم لوبه کوو. بالر یا زیاتره پیشبیني مې په بالینګ باندې ده. بالینګ کوم. پس بالینګ کې؟ او پس بالینګ. په کرکټ ډګر کې کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي په نړیوال؟ زما شخصا واده ورې د هغه لوبغاړی خوښېږي چې هم په بیټینګ کې او هم په بالینګ کې په دواړو برخو کې د ځان نوې کارګزاري ښکاره کوي او بالاخره هغه لوبغاړی خلکو ته مشخص واخلئ چې زه خو که درته ووایم زما د خپل هیواد په لوبغاړو کې بیا بالر راشد خان بیا هم د بالینګ په برخه کې او هم د بیټینګ په برخه کې چې تېرو لوبو کې موږ وکته ډېر وځلېده او بالاخره چې هغه IPL لوبې مو وګټلې. ډېره مننه ورور جانه. موږ هم تفریح خپرونه نن سرکاڼو ته راوړې ده. له تا به یو شعر ټپه داسې کوم څه د یاد وي له موږ سره شریک کړي؟ ډېره مننه. زه به داسې د منصور صاحب یو څو بیته دي دا به درته ووایم. خوښۍ کولی؟ د زمزمې ترنم خپل وخت دي. زه وایم چې ترنم راته وکړئ. هغه داسې یو خپل وخت لري که نه، خپل وخت سره کېږي او داسې ناڅاپي فکر نه کوم واده څوک را ایسار کړي او زمزمه درته وکړي. خو زه به درته یو څو بیته ووایم. منصور صاحب یو څو بیته دي. منصور صاحب وایي ما ښه په ناز کړې ده، ما ښه په نخرو کړې ده.
ما ښه په ناز کړې ده، ما ښه په نخرو کړې ده، او ما ملنګي د ملنګانو د کوڅو کړې ده. او بل بیت کې وایي زه چې ناروغه شم نو ما له کوره مه وباسئ. زه چې ناروغه شم نو ما له کوره مه وباسئ. هغې واده په زنکدن کې د راتلو کړې ده. او نور بیتونه مې نه دي زده، خو ستاسو د مینهوالو ته به صرف یو بیت وایم، ذهن ته مې راغی وایي لکه د لون کمیس دې اوس بېخلم، لکه د لون کمیس دې اوس بېخلم، لږ خو مې نور تاو کا چې پړی شمه. ډېره مننه، مهرباني، خوشحاله اوسئ. قدرمن دوستانو، د صافي صاحب خبرې تاسې واورېدې، وایي چې د ځوانانو سره کرکټ ته راغلی یم او غواړم د دغه کرکټ ننداره وکړم. موږ هم سرکاڼو ولسوالۍ ته غالبا را رسېدلي یو، نور هم زو د نورو خلکو سره خبرې اترې کوو. نو له تاسې هیله لرم ترپا یو ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، اوس هم د ټانګو کیمپ منځ ته راغلی یم. دلته یو مسجد دی، د هغې مخې ته ولاړ یم. دلته مې ورور تر څنګ ولاړ دی چې دا د دې ځای اوسېدونکی دی. دې سره به د دې کیمپ په هکله هم غږېږو، همدارنګه د دې کلي په هکله به نور معلومات هم راکوي. روژ جانه ستړی مه شي. مننه، خیر اوسې په سر کې تاسې ته او ستاسې د چینل قدرمنو لیدونکو ته او هغه څوک چې زما غږ او ما د کمې لارې تعقیبوي، ټولو ته سلامونه او تاسو ته ښه راغلاست. له تاسې هم ډېره مننه. نوم محترم مو راته ووایئ. مننه وروره، نوم مې عبادالله دانش دی. په اصل کې د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم، خو اوس فعلا په سرکاڼو ولسوالۍ ټانګو کیمپ کې اوسېږم. ډېر ښه. په څه مصروفیتونو باندې بوخت یې په دغه ورځو شپو کې؟ اوس مهال خو چې دی زه د پښتو ادبیاتو د 2م صنف محصل یم او همدلته داخل خوشبختانه چې په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د تعلیم او تربیې د پښتو څانګې محصل یم. داسې به ځو. صحیح، مهرباني. څنګه دې زده کړې مو څنګه روانې دي؟ الحمدلله زده کړې خو تر دې مهاله ډېرې ښې روانې دي. او بیا په عموم کې زموږ دا مسلک چې کوم دی دا ډېر زیات زړه راښکونکی دی او موږ هم په پوره علاقې سره درس وایو، خوند ترې اخلو. دانش صاحب، دا راته ویلی شئ چې په دغه کیمپ کې کوم قومونه اوسېږي؟ په عموم کې دلته چې دی د کیمپ 90 سلنه چې دی شینواري ته دغه کوي، او بیا چې دی په سلو کې تقریبا 10% چې دی دا نور بېلابېل قومونه دي، لکه مشواڼي او داسې نور یو څه اندازه پکې. دا علت یې راته ویلی شئ چې دلته شینواري ولې ډېر دي؟ دا خو په پیل کې لومړی مهاجرت و چې موږ البته زموږ مشران له دې ځای نه د انقلاب سره چې و ګاونډي هېواد ته مهاجر شولو. بیا له هغې وروسته یو څه موده وروسته چې و بیا له هغه ځایه بېرته راغلو خپل وطن ته او له همغه وخته همدلته موږ کډې راوړلې، همدلته یو او تر اوسه اوسېږو. هلته هم دغه یو قوم چې اوسېدلو، دلته هم دغه یو قوم چې دی اوسېږي، ټول د یو شیګل یم. تاسې خپل هم شینوار یاست؟ زه خپل هم شینوار یم. نو دانش صاحب، دا راته ویلی شئ چې ستاسې په کیمپ کې یا کلي کې ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر دی، په عموم کې خو هر چا خپل طبیعت دی او د هر چا خپله زړه وي. په عموم کې ما ته خپله د کلي ژوند خوند راکوي، ځکه که څه هم سهولتونه په ښار کې ډېر دي، خو ما ته د کلي ژوند په دې خوند راکوي چې په کلي کې مینه ده، ورورولي ده، غم خادي ده، له یو بل سره همدردي ده او داسې نور ډېر مسایل دي. او که ښار ته لاړ شو، خو ښار کې بیا چې دی مختلفې ستونزې هم شته او ګټې هم شته، خو په هر لحاظ زما خپله چې دی کلی ډېر خوښېږي او له خدایه ډېر خوشحاله یم په دې کلي کې. ډېر دانش صاحب، دا چې مازدیګری دی او تاسې د پښتو ادبیات وایئ که نه، راځو له تاسې نه به کوم شعر واورو یا کومه ټپه به نه واورو، څنګه مو خوښه ده؟ په عموم کې خپله شعر سره علاقه لرم، خو خپله مې کوم شعر نه دی ویلی تر اوسه، او یو ټپه به درته ووایم چې اختر هم تقریبا نږدې دی او مسافر ورونو ته د ډالۍ په خاصه توګه وایي اختر په ټوکو ټوکو راغلی او نه مې جامې شته نه د غاړې امیلونه
او ټولو مسافرو ته دغه ډالۍ او خدای دې په هغوی باندې اختر هلته په خیر تېر کړي او په موږ دې خدای په دې اوران وطن کې ښه تېر کړي. عباد دانش صاحب ډېره زیاته مننه. ډېره مننه تاسې نن راتلو مو ډېر خوشحاله یو او ډېره مننه له ستاسې د راتلو څخه او کور ودانش ډېره مننه. خیر منو لیدونکو دا چې ګورئ دا د ټانګو کیمپ دی چې په دې کې خصوصا شینواري قوم تاسې د دانش صاحب خبرې واورېدې چې شینواري قوم تقریبا 90 سلنه دغلته اوسېږي د کوم وخت کې چې هجرت یې کړی و مهاجر شوي و بیا د هغه ځای بیرته چې راغلي دي همدلته ځان ته د اوسېدو استوګنځی برابر کړی دی او دلته اوسېږي. نو نورو خلکو سره هم خبرې اترې لرو چېرته مه ځئ له موږ سره پاتې شئ. لاړ شي همداسې مخکې راواړه مزل به کوو. راځه دې سره دوستانو دلته یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی. ستړی مه شي وروره. ستړی مه شي. نوم محترم دی راته ووایه. عبدالمالک دی. عبدالمالک دا راته ووایه چې وخت زندګي ژوند څنګه تېرېږي؟ بس شکر دی گزاره کړه الله تعالی مهربانه دی وخت سات ښه تېرېږي. عبدالمالک خانه دا راته ووایه چې مصروفیت مو څه دي؟ مصروفیت څه مصروفیت لرئ؟ مصروفیت دلته مې تیلو دکان هم دی او سهار کې ځمه پوهنتون نه پوهنتون نه چې راشم بیا د خپل دکان کې. کوم ښوونځي کې؟ نرسنګ کې. نرسنګ کې. ډېر ښه. نو ژوند ښه تېرېږي؟ شکر د الله تعالی نه راضي یو. اصلي اوسېدونکی هم د دې ځای؟ نه اصلا خو شګل ولسوالۍ یو او فعلا په سرکاڼو ولسوالۍ کې اوسېږي. څومره وخت کېږي چې دغه کیمپ کې اوسېږي؟ تقریبا 18 کاله به کېږي دلته اوسېږي. یعنې شګل ته بیخي تللی نه یو؟ نه تقریبا بس څه فکر وکړه چې خپل فداري جایداد هم راته سم نه دی معلوم. نو زمونږ خپرونه تفریحي ده که نه؟ راځو له تا به یا ټوکه واورو شعر به نه واورو یا کومه ټپه لرئ موږ سره یې شریکه کړئ. ما سره خو داسې هغه نشته خو زه یو دا د بیت غوندګې به ته استقلال او ازادي فاتح علم جاهلان تل غلامان وي د بل چا. استقلال او ازادي فاتح علم جاهلان تل غلامان وي د بل چا. ډېره مننه سلامت اوسئ. ډېره مننه. دوستانو تاسو د عبدالمالک خبرې مو واورېدې وایي چې په نرسنګ کې یم او د دغه کلي اوسېدونکی دغه کیمپ ته ډېر غریب خلک راټول شوي. تاسې دغه ګورئ چې دغه دا چې زه پکې ولاړ یم دا بازار دی په سرکاڼو ولسوالۍ کې دغه کیمپ دی د ټانګو په نامه. نو د نورو خلکو سره هم خبرې اترې لرو کوشش کوو چې د ډېرو خلکو سره وغږېږو خبرې اترې ورسره وکړو. هغلته یو د هندواڼو موټر ولاړ دی ورځو دغه ورور سره خبرې کوو چې هغه راته څه وایي. سلام علیکم ورور اجازه ده ستړی مه شي. څه حال دی صحت دې ښه دی؟ نوم محترم دې راته ووایي. نوم مې اصغر علي ټکر دی. اصغر علي ټکر. ټکر صاحب څنګه دی ورځې شپې زندګي ښه تېرېږي؟ الحمدلله د الله پاک نه ډېر شکر دی. هندواڼې دې څنګه دي؟ هندواڼې ښې دي الحمدلله. بس د شامکار نه راوړو په دې قوم یې دلته خرو خیل شته دی که نه د قوم خدمت دی کوي. ډېر ښه ډېر ښه. نو چېرته پاتې کېږي؟ یاره پاتې کېږي د ورځې وروره بس 1.5 روپۍ کله پاتې شي کله 200 روپۍ پاتې شي کله 2.5 پاتې شي. او اصلي اوسېدونکی له کوم ځای؟ اصلي اوسېدونکی د شګل ولسوالۍ ما بس خو دلته بس د 14-16 کاله کېږي چې دلته بس پراته وو. کور دې دلته دی؟ کور مې دلته دی. نو یوازې هم دلته دې کیمپ ته هندواڼې راوړې کو بل کوم ځای ته هم ځي؟ بس د دې ځای نه چې یو شټاپ دلته لمه یو شټاپ دونهي کې لمه یو شټاپ سرکاڼو بازاره پورې. نو سهار چې راشي تر مازدیګره ټولې خرڅ شوي؟ یاره سهار چې د شپږو منه رابار کړمه بس د مازدیګره پورې بس دغه یو 10-15 دانې پاتې بیا چې دلته دغه شي بس خلک ځي راځي بس دا قسمت معامله ده نو بس خرڅېږي. راځو زموږ خپرونه تفریحي ده ته به راته یوه ټوکه وکړي. ټوکه ولې نه ټوکه به راته وکړي. نو څه باره کې ټوکه ته بس داسې ته خپله پوهېږي چې زموږ لیدونکي خوشحاله شي. یاره مړه ټوکه دا دغه له شټاپ که چې زمونږ په دې ذهنونه خاص هم خراب شوي دي خیال شته دی که نه خیر یاد یې که یاده به یې خیال شته دی که نه. شعرونه دې نه دي یاد؟
یاره شعرونه خو همداسې مخکې کله خطا راسا ویلو اوس د کوم یو په یاد د هندوانې دا کار چې مې شروع کړی شعرونه مې هم د ذهن نه وتي ټول حساب ټول معاملات ټول دي د یاد وتی ځکه هندوانه کې هم ډېر غټ تاوان کړی دی ټول معاملات دغه دی بس ته وایي چې 200 روپۍ ما خو دا باندې کتل 200 خو لکه مخکیني ټریپونو کې 100 روپۍ تاوان شوی او خېل شته کنه زه یو ټپه به ته وکم وای پسره جوړه کې قرمه کا وای پسره جوړه کې قرمه کا او پسره جوړه کې سره مچي چې چل کوي نه او ټوخه وسنګ شي او ټوکه زقره شوله به بل وخت به ان شاء الله کو د الله پاک نه هندوانو کې د جالب خاطره دی راته وایا نو جالب خاطره دا چې ورځ مې دورس من هندوانه را بار کړی و او زما د ګاډي ته خو د شکته پورته وګوره ماشاءالله سپیر پارت خو ټول د شي وی دی خل شته دی کابل ته جوړ شي وی دی کنه نو دورس من هندوانه مې را بار کړی و بس او دلته مقصد وزن زیاتو او دا بریک چین دی ماشاءالله نو د صحیح کار نه کې خل شته ولته په زما د خپل حجم هم زیاتې په دې بریک باندې خل شته دی کنه نو دا ته ډیره یو خطرناک چړیا ده په دې چړیا مې شنو ټول کو بند مې کو په دې ځل کې مې د سراوړه چلا کې یو د شلو پوګیس خو ته بچیت شي کنه په دې چړیا نه مایله چراله ما چې بریک لمه خپل یو لا بس بریک است کې ناستو الټو نو چې ته ما را منی کې مالی الله پاک مرګونه خنور مرګونه دي کو په دین دوانو کې دنه اشار شو مخې دشته دی کنه دلته خو زما د وجود غټ دی صحیح ده او کوماره خدای نه خسته د الټو رمانی واخو ته د الټو کې گیر شو مخې لشته دی کنه د دې استو چاره خو به زما د دینه د استو نه کې کنه خې لشته کنه نو ماري کې دې چې د اخر می سره د الټو استخخ کی دا شی باندې تا ووري د مقصد کاشته خو به سیم نه کې ګورو رخې لشته دی کنه نو تا فکر کوم دا ټکر د خلوص ځان ته په خاطر ور کړی نو ټکر خو دې سیده چې ټکر مکرم په دې شي کې ډیری کلی د خېل لشته دی کنه بس ځامن به تحدث مست ټکر کې خوستو ټول مو بس ټکرونه او د خلکو په مینه محبت ډیر د خلکو را سبا بس دا سړی را ټکر وای خېل لشته دی کنه ها بس ورور ډیر مننه ټکر سي کور مودان ډیر مننه سلام دوانه د مانیو خرو کنه ډیر مننه کور مودان ډیر مننه الله پاک خوشاله دوستانو تاسو د ټکر صاحب خبرې واوري دی واخې چې ډیر خسړې دی داسي ټوکې ټقال سره شریک کوي چې واکې تاسو وخندوي اداره قدرمن لیدونکو دلته یو بل ملګری دی دې سره به خبرې وکړو سلام علیکم وعلیکم السلام حارث محترم خی جوړ نوم محترم دی راته وایي جاوید دی جاوید خان دا راته وایي چې وخت زندگی مو څنګه تیریږي بس الحمدلله خیر خیریت دی او ښه په امن او راحت سره تیریږي ان شاء الله د کوم ځای اوسېدونکي وی اصلي اصل موږ د کونړ ولایت شیګل ولسوالي اوسېدونکي وو موږ چې کله د پاکستان را کډوال شو دلته بیا اعلان د سرکانو ولسوالۍ کې میشت شو نو اوس همدلته اوسېږئ فلحال تقریبا داسې 15 کاله کېږي غالبا چې همدلته اوسېږو قوم شینواري یاست دلته مختلف قومونه میشت دي د هغو د جملې نه شینواري دي او صافي دي زیاته اندازه چې ده نو د شینوارو او صافو ده تاسو خپله شینواري موږ خپله شینواري نو او صافي دلته شته او دلته د صافو هم داسې څه کورنۍ شته دي هم د شینوارو دواړه کورنۍ دلته میشت شته مصروفیت مو راته ونه ویل چې مصروفیت څه مصروفیت خو زمونږ زده کړې دي او پوهنتون ته زه راځو البته د مکتب نه فارغ شوي یو دلته د ډېری ځوانانو زده کړې لله الحمد دلته دغه مصروفیتونه چې دي دا د زده کړې دي او خپل تعلیم هم کوي او بعضې هغه ځوانان چې زده کړو زمینه ورته نه ده برابر شوي نو هغه بیا په ښار کې خپل کسب او یا دلته کارکیله کوي او په کوم ښوونځي کې وئ موږ فلحال اوس د شیره د ښوونځي کې اوس جمال الدین افغان د کونړ پوهنتون نو یوازې زده کړې کوئ که نور څه مصروفیت هم لرئ د زده کړو سره سره بیا زه خو خپل نور څه مصروفیت نه لرم صرف همدغه زده کړې مې مصروفیت دی خو ډېری ځوانان دلته بیا د زده کړو سره سره کارکیله هم کوي البته په بازار کې واړه واړه تجارت او کارونه هم کوي په هغو کې بیا فست وخت بیا هملته بوخت دي زموږ خپرونه تفریحي ده راځه ته راته د دې ټانګو کې یو داسې ښه خاطره راته بیان کړه چې تا ته په یاد وي یا د مشرانو نه تا اورېدلې وي داسې یوه ښه خاطره راته بیان کړه دلته په ټانګو کیم کې ښه خاطره دا ده چې زمونږ دلته د ځوانانو اتفاق او اتحاد ډېر دی البته کله چې زمونږ په دې خاطرې باندې ډېر خوشحالېږو چې کله دلته اختریز یا داسې نور کوم پروګرامونه د هغې په فار باندې دلته یوه مهم او اصلي لاسته راوړنه دا ده چې د کلي ځوانان دلته
چې داسې کم د خوشحالۍ کوم ورځ د هغې په پار باندې دلته ټورنمنټونه جوړوي او زیات فوکس په سپورت باندې سره د دغې ورځې په لمانځنه کې کوي. دغه زموږ د کیمپ ډېره ښه خاطره ده او اتفاق او اتحاد باندې دا دلالت کوي او زموږ ځوانان دغه ورځې په مناسبت باندې بیا دلته سپورتي او داسې لکه تربیتي پروګرامونه تعقیب کوي. دغه زموږ ښه لاسته راوړنه ده د ټانګو کیمپ. ډېر ښه. نو راځو له تاسې به یو شعر واورو. صحیح ده؟ البته شعر یو پاتې دی. شعر د تاسو سره کار شي. ټوکه به راته وکړي. صحیح ده؟ ټوکه زه ټوکې کې به م یو بله سالمه پوښتنه وکړې. ټوکه او شعر داسې دي چې زما سره زیاتې علاقې د شعر او د ټوکو سره نشته دی. البته نو جالبه خاطره راته ووایي، داسې جالبه خاطره چې شخصا تاسې ورسره مخ شوي چې موږ سره په ژوند کې مخ شوي که نه. البته زموږ د ژوند خاطره اوس داسې په فکر کې فکر کې مو نه راځي. داسې فکر کې مو جالبه خاطره نه راځي. بیخي صحیح ده. ډېره مننه. درنو لیدونکو دلته مې یو بل ورور تر څنګ ولاړ دی. ستړی مه شي، ستړی مه شي. څنګه شل نوم محترم دې راته ووایه. نوم یاسر دی. یاسر. یاسره د کوم ځای یې؟ زه د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اوس پیلن په ټانګو کیمپ کې اوسېږه. اصل د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. څنګه ده وخت ساعت زندګي ښه تېرېږي؟ الله شیان دی بس ښه تېرېږي. او څه مصروفیت لري؟ بس مکتب کې ولته تعلیم کوم. څوم سیم کې؟ نهم کې. نهم کې. ماشاءالله. نو زموږ خپرونه تفریحي ده، نو تا به څه شعر شاعري واورو. صحیح ده؟ شعر خو مو ذهن ته نه خو یو دوه درې ټپې ورته وي. بس ټپې راته وکړه. ترنم کې؟ نه داسې به مړه چې ترنم وکړي خوند به وکړي. ترنم مې نشته دی. زه ترنم هڅه وکړه. ترنم مې نشته. لیسته کې هم بس مې ترنم دی. ښه زه ټپې همداسې ووایه. کاغذ په لاس قلم په ګوتو د امتحان پرچه لیکم جړه راځي نه. کاغذ په لاس قلم په ګوتو د زړه په وینو یې لیکم جړه راځي نه. او بیلتون په لوړه غونډۍ ناست او قلم په لاس د دوه یاران جدا کوي نه. او مینه خو تا کړه ما خو نه کړه، اوس یې چې نیمه کې پرېږدي جړه راځي نه. نړۍ خلک قلم پسې ړانده شول، پښتانه چې بې ټوپکه شعر نه. بل بس ډېره مننه. سلامت اوسئ. دوستانو دا ورورو ټپې تاسې واورېدې، خوندورې ټپې وې. نور هم مخکې ځو. دغلته یو بل ځای دی، دا دوستان وایي چې دلته مازدیګري کې خلک چکر ته راټولېږي، راځي مختلف بنډارونه کوي. ځو هلته د نورو ملګرو سره خبرې اترې کوو. له تاسو هیله لرم تر پایه ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې هغه ځای ته ځم چې د دې کیمپ ځوانان ورته راټولېږي او خپل بنډارې کوي، چکر وهي. هغه مخامخ ځای دی، دغه مخامخ ځای دی، هلته روان یو. دلته یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی، د دې سره به هم وغږېږو، کوم شعر به ترې واورو، ټپه به ترې واورو. ځوانه ستړی مه شي. خیر ستاسو ښه راغلاست. درمن لیدونکو او اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې. دا راته ووایي چې مصروفیت مو څه دي؟ مصروفیت خو اوس فعلا مکتب کې یم، په 11 ټولګي کې زده کړه کوم او نور داسې مصروفیت شی نشته، مدرسه او مکتب بس همدومره. نو په څوم سیم کې؟ 11 سیم کې. 11 سیم کې. ماشاءالله. دا راته ویلی شي چې څومه نمره یې؟ 8مه نمره. 8مه نمره. نو کوشش کوئ چې مخکې هم راشي، که نه په دغه 8مه باندې به فارغېږم. انشاءالله ډېر کوشش کوو چې مخکې لاړ شو، ځکه راتلونکي وطن ته ډېر خدمت وکړو او وطن موږ ته اړتیا لري. راتلونکي کې غواړي څه شی جوړ شي؟ ډاکټر، انجینر، پیلوټ؟ پیلوټۍ سره مې ډېره مینه ده. ښه. تمه توقع دې شته دی چې په راتلونکي کې تل لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي او خپل دغه ارمانونه پوره کړي؟ انشاءالله. کور نه راباندې ډېر زور دی د زده کړو په هکله کې او پلار مې راباندې ډېر کوشش کوي. نو ورونه، یو ورور مې دی مشر و،
هغه هم راباندې ډېر کوشش را او ډېر شوق راکوي چې دغه وکړه علم ته مخه وکړه او موږ ته نور هېڅ کار نه غواړو صرف علم وکړه بس په دې اوس وخت کې چې ته 11 ټولګي کې یو علاقه دې له څه شي سره ډېره ده خوښېږي دې څه شی ډېر بس دلته نور څه دي خو بس دا کرکټ دی او نور داسې څه نه او ډېره مینه چې لرم خپل وطن سره لرم او درې رنګه بیرغ سره ډېره مینه لرم درې رنګه بیرغ سره په سپورټ کې د څه خوښېږي کرکټ او یا کوم بله لوبه دې خوښېږي او کرکټ مې ډېر خوښېږي په کرکټ کې به نه ځینې پوښتنې وکړم صحیح ده صحیح په کرکټ کې دې په نړیواله سطحه کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي ډېر چې مې خوښېږي هغه راشد خان دی راشد خان واقع چې راشد خان ښه بالر دی د افغانستان ویاړ دی خو د راشد خان کوم میچ چې تا کتلی ته متاثره کړی او هغه دې خوښېږي داسې دې په یاد دی هو کوم میچ دی په افغانستان ای پی ایل چې و پریمیر لیګ هغه کې ای پی ایل و هغه کې د راشد خان خپل ټیم و راشد خان چې ښه لوبې وکړلې خپل ټیم دپاره او زموږ کور کې موږ 2-3 زامن وو یو محسن دی تاسې مرکه کړې وه یو زومه هغه محمد نبي په طرف و زه چې وم راشد خان په طرف هغه کې ما هغې یو جنګ هم وکړو د راشد خان هغې ویل راشد خان داسې ما دل هغسې ډېر مې خوښېږي د هغې کرکټ او بیا د هند پریمیر لیګ چې و هغې کې چنای نه چې کوم میچ راواړو هغې کې مې ډېر خوښ شو ډېر ښه نو زموږ خپرونه ته پرېږده مازدیګری دی راځه له تا به یو شعر واورو صحیح ده یو غزل به ته ویمه و یا مې سم خفه کړه چې زړګی مې درنه صبر شي یا مې سم خفه کړه یا مې سم خفه کړه چې زړګی مې درنه صبر شي یا مې په چا مړ کړه چې اخري منزل مې قبر شي بس همدومره بس خلاص شو هو همدومره ډېره مننه سلامت اوس کور مودان ډېره مننه قدرمنو لیدونکو څرنګه چې مې یادونه کړې وه چې دغه ځای ته راځم هغه ځای ته بالاخره راورسېدم تاسې ګورئ ډېری ځوانان لګی دي خسۍ ورته وایي یو لوبه ده چې په کونړ کې ډېر زیات مینوال لري دغه ځوانان خسۍ کوي او همدارنګه نور کرکټ کوي ځینې ځوانان دلته همداسې ناست وي چکر ورته راغلي دي موږ هم ورځو خبرې اترې ورسره کوو او بایدار به دغه ځای به داسې ښکته شو لاندې به لاړ شو دوستانو نو دغه ځای ته راورسېدو تاسې دلته ګورئ ډېری ځوانان لګی دي خسۍ کوي او په مختلفو لوبو بوخت دي دغه ګلالي ځوانان لګی دي خسۍ کوي درنو لیدونکو دلته یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې دا مو په دغه ځای کې پیدا کړو سلام علیکم ډېره زیاته مننه وعلیکم سلام نوم محترم راته ووایي یوسفي ما د ټانګو کې یم اوسېدونکی یوسفي صاحب دا راته ووایي چې دغه ځای ته څنګه راغلی مازدیګر دی او د تفریح په موقع باندې دغې ځای ته راغلم چون دا یو تفریحي ځای دی زموږ د سیمې ډېر ځوانان د لوبو او تفریح په خاطر همدلته راځي نو موږ هم مناسب وګڼله چې راشو او دغه لوبې ننداره کړو یوسفي صاحب مصروفیت مو څه دي زه خو خپله د کونړ پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي محصول یم او نن خوشبختانه دغه تفریحي ځای ته راغلی یم ستاسو سره مخاطب شوم ډېره زیاته مننه یوسفي صاحب چې موږ سره مرکې ته حاضر شوئ او تاسو ته مو تکلیف درکړو د ملګرو نه راغلی موږ ته مو وخت راکړو ډېره زیاته مننه زموږ مرکه ته پرېږده راځو له تاسې به یو شعر واورو یا به درنه یوه ټوکه واورو ډېره مننه قربان دې شم زه د شاعرۍ او ادب برخې سره ډېر ناشنا یم خو زه به درته یو شعر ووایم د عبدالمجید پل صاحب دی چې هغه وایي اوس خلک سپوږمۍ ته ګوته نه نیسي
اوس خلک سپوږمۍ ته ګوته نه نیسي، ستا ښایست خو کلی په سر واخیسته. او سره غرمه د سرو شګو په دشته کې سره غرمه د سرو شګو په دشته کې غم د ژوند مې پلی په سر واخیسته. او مونږ هغه کافر په کاڼو ووژه مونږ هغه کافر په کاڼو ووژه دې خلکو یې مړی په سر واخیسته. ډېره مننه. سپي صاحب ډېره زیاته کور ودان د تاسې مننه چې تشریف مو راوړه. ډېره مننه. کور ودان. درنو لیدونکو دلته یو بل ملګری ناست دی، دغه خواته ورځو بیخي ځان ته ناست دی، دې سره به وغږېږو چې دی څنګه دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې ښې په خیر؟ خیرت دی وروره. نوم محترم مو راته ووایي. نوم مې عزت الله دی، د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ د ټانګو د کې اوسېدونکی یو. دلته څنګه راغلی؟ دلته بس رالو، دا زموږ د تفریح ځای دی او ښایسته ځای دی، چمن ده، ډېر د مازدیګر کې ډېر هلکان راځي، داسې تفریح ځای دی، د ساتېرۍ ځای دی، او دې ته د مازدیګر کې موږ راځو. بیخي ځان ته نه راغلی که ملګري در سره نه ښکاري؟ یوازې ناست دی داسې، موږ درته هغه ځای نه کتل داسې خفه ناست وي. نه خفه خو نه یو، خو داسې مازدیګری دی، بس حالات هم داسې د افغانستان داسې ګډ وډ دی، او داسې یو چکر مې راووالو، داسې سوچ کې لاړم دغه چېرې مین نه یې؟ نه مین خو نه یم، خو داسې ښکاره کېدی لکه مین شي. نه مین خو نه یم، داسې یو ځان ته ځای مین یې موږ نه مه پټوه. نه موږ هم در سره لږ غم کې شریک شو. نه مین خو نه یم انشاءالله. څه مصروفیت لري؟ زه خو ډریور یم. ډریور یې؟ کوم ځای ته ټیکسي کوې؟ دا د سرکاڼو لین چلوم. سرکاڼو لین چلوم. ښه ډېر ښه. نو اوس له موږ سره به څه شی شریکوې؟ شعر، ټپه، کوم ټوکه جالبه خاطره؟ شعر ټپه خو نه راځي، خو یو دوه بیته به ته ووایم. وایي ته په خپله ګل یې، ته په ګل باندې لاسونه ږدې، ته په خپله ګل یې، ته په ګل باندې لاسونه ږدې، او زه په تا مین یم، ته په بل باندې لاسونه ږدې. نو زه په تا مین یم، زه په تا مین یم، ته په بل باندې لاسونه ږدې. ډېره مننه. خیر اوسئ، ستاسو راتلګ نه مننه. دوستانو نور هم مخکې ځو، د نور ملګرو سره هم خبرې کوو، هیله ده طرفه یو ملتیا وکړئ. بس دی کوم پول باندې؟ ثناءالله همدغلته کښېنه کښېنه. دوستانو دلته یو څو ځوانان ناست دي، دوی خواته به راشو، دوی سره به وغږېږو. سلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. خیر راغلی. څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ محترم دې راته ووایي. نوم مې ثناءالله عادل دی. ثناءالله عادل. عادل صاحب هندوانه خو مو خوړه، نوشي جان مو شه، دا راته ووایه چې دلته به چکر راغلی وي، چکر مو څنګه دی؟ والا ډېر خوندور دی دلته، خو د مازدیګر کې او بیا خصوصا د جمعې په ورځ باندې دلته د هلکان راځي، او بس دغه هندواني دی او دا بنډارونه ګپ شپي، مقصد ساعت مو تېر دی. عادل صاحب دا راته وایي چې مصروفیت مو څه دي؟ والا زه خو د اسداباد ښار کې دکان لرم. ډېر ښه. نو اوس دلته د نورو ملګرو سره راغلی، تو ځان ته معلومیږي؟ والا یو دوه ملګري هندوانې وخوړې، لاړ لاسونه یې بېرته راځي. زموږ خپرونه تفریحي ده، راځه له تا نه به یو شعر واورو. شعرونه
شعرونه ټوکه به راځي شریکه کړي. والا دغه شیانو سره مې علاقه نشته. ستا د څه شي سره علاقه ده هماغه راته ووایه. بس زمونږ داسې نه داسې شي سره علاقه نه لرو که نه. عادل صاحب ډېره مننه. خیر کښېنئ هندوانه راسره. ډېره مننه کور مدان. درنو لیدونکو دا و د سرکاڼو ولسوالۍ او خصوصا د ټانګو کیمپ چې د مختلفو ځوانانو سره خلکو سره مو خبرې اترې وکړي. هیله ده دغه خپرونه مو خوښه شي. تر بیا چې زه اظهار ارمان د خپل کیمرامین اکرام الله ویدارزي سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک څښتن تعالی سپارم. الله مو ملګری د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.